بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ده چې تاسو به ټول روغ او جوړئ. نن به موږ ان شاء الله خبره کوو د پرن حالې په گهرای او په چوړای باندې چې آیا دا گهرای او چوړای دا به موږ په توک یا په اندازو اخلو کنه د دې حساب کتاب شته یا فارمولې شته. نو او د دې فارمولې شته نن به ان شاء الله موږ په هغه خبره کوو ډیر آسان او په اسانه طریقې سره. دا زموږ سره د پرن آلې چې کوم دا ځای راځي دي ته موږ چوړایي وایو. د پرن آلې د حالې چوړایي او دا ځای چې کوم راځي د ځینې والا د بره ځای پورې ته موږ د حالې ګهرایي وایو. دا به موږ څنګه کټ کوو؟ د دې لپاره یوه فارموله ده د چوړایي. نو هغه دا د فارموله کالر تقسیم 8 پرن حالې کې چوړایي. مثلا چې کله زموږ سره څومره کالر دي چې هغه د هغې فارموله چې هغه به موږ په 8 تقسیم کړو د هغې نه چې زموږ سره کوم جواب راشي هغه به زموږ د پرن د حالې چوړایي د دې نه به چوړایي زموږ سره راشي. مثلا 16 زموږ سره کالر دی. کالر چې موږ په 8 تقسیم کړو د دې زموږ سره 2 راغی. نو دا 2 چې موږ راویستو دا موږ د دې فارمولې په حساب سره دلته راویستو. دا 2 زموږ سره راغی. بیا راځي زموږ سره گهرایي د پرن د حالې گهرایي به موږ د کوم ځای نه معلومو. نو دې فارموله راځي گهرایي کا فارموله. زموږ سره چې څومره کالر دی دا کالر تقسیمي چې پرن حالې کې گهرایي. مثلا زموږ سره 16 کالر دی. 16 کالر مونږه په 6 تقسیم کو زموږ سره راغی 2.5 انچي او 1 سوتر. دا زموږ سره راغی 2.5 انچي 1 سوتر. دا زموږ سره د پرن د حالې د گهرایي فارموله. دا دوه اسانه فارمولې دي او دا فارمولې چې کوم دي دا زموږ سره په دې سکویر باندې موجود دي. نو په دې باندې ما ویډیو جوړه کړله په سکویر چې دا به موږ څنګه استعمال او د دې استعمال څنګه دی. نو تاسو هغه کتلی شئ، تاسو ته په دې ډېر فایده وشي. نو دا ټول حساب کتاب دا دوه فارمولې چې کومې دا په دې سکویر کې موجودې دي د دې په حساب سره تاسو ته ما دا دوه فارمولې وښودلې. نو انشاءالله چې تاسو دا زده کوئ او په دې باندې کټینګ کوئ نو تاسو ته به څه مسله نه راځي. او که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي نو د نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې نورو خلکو ته هم فایده ورسي چې هغه هم په دې طریقه باندې کار کوي. نو انشاءالله په کار کې به څه مسله نه راځي. نو امید دی چې ستاسو به ویډیو خوښ شوي او که تاسو زموږ په دې چینل باندې نوي یئ زمزم حیات ټیلر ماسټر باندې نو دا چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ چې انشاءالله تاسو ته به نوې ویډیوګانې په دې باندې راځي او په اسانه ساده ژبه پښتو کې. د الله فامان.